ډېر بد احساس مې لرو د باید طالبانو څه کار نه و کړی د موږ نشم کولی دا زموږ د هغې پوښتنې ځواب دی چې د ښوونځیو تړل کېدو پر مهال مو د دې پیغلوټې احساس په اړه وکړه. 14 کلنه مسکان چې زده کړې یې د اسلامي امارت پرېکړې وروسته تر 6م ټولګي محدودې شوې، وایي له ښوونځي وروسته یې غوښتل د طب پوهنځی ووایي. زما امید دا و یا آرزو مې چې زه مکتب نه چې فارغه شم پوهنتون شروع کړم او یو ښه یعنې غوښتل مې چې هغه شروع کړم ډاکټري شروع کړم. مسکان د افغانستان له هغو 3 میلیونو نجونو یوه ده چې د ښوونځیو تړل کېدو له امله د ځان بوختولو په لټه کې دي. مسکان وایي اوس انګلیسي ژبه زده کوي چې د ښوونکو له خوا یې ډېره ستاینه کېږي. دا مې چې اول کتاب دا مې چې دویم کتاب شروع کړی و د هغې تقدیرنامه مې ده او دا مې نور تقدیرنامې دي چې همدې هغې کې مې اخیستی دي کتابونو کې دا مې تقدیرنامې دي. و پیشرفت میکنم و دیگه ای که سپوږمۍ امیري دا ځکه له مسکان خوشبخته ده چې ښوونځی یې تر 10م ټولګي لوستلی، خو ښایي د بخت بل اړخ یې تر مسکان له دې امله تور وي چې له ژوند یې درک ډېر شوی و او له ښوونځي فراغت یې یوازې 2 کاله پاتې و. من در آینده میخواستم که 2 رشته را پیش ببرم، یکی رشته ژورنالیسم و همچنان رشته طب و از نظر خودم شخصا رشته ژورنالیسم بر من یعنی یک استعداد است و همچنان یک توانایی. و سپوږمۍ پوهېده چې له ښوونځي پاتې کېدل او په کور کې ناستل یې له ذهني پلوه ځوروي، نو پرېکړه یې وکړه چې آنلاین زده کړې وکړي. اوس نه یوازې د خپلو هیلو ترلاسه کولو هڅې جاري ساتي بلکې نورو ته هم د انګلیسي ژبه ور زده کوي، خو خورا پیاوړې ده او وایي چې هیڅکله نه ناهیلې کېږي. که مکتب‌ها بسته شد، تمام مکاتب بسته شد، من یعنی تصمیم گرفتم که یعنی فعالیت داشته باشم، فعال باشم، در خانه نشینم، ناامید نشم و کوشش کنم که اهداف خود ادامه بدم و از یک طریق یک راه را پیدا کنم که بتونم دیگه هم پیشرفت بکنم و همون اهداف را که در نظر دارم بتونم به او برسم. له 1 ټولګي پورته له زده کړو یوازې د نجونې نه دي پاتې. هېواد کې د نجونو پوهنتونونو تړل کېدو وروسته شاوخوا 80,000 نجونې په کور شوي دي. د طب د 5م سمسټر محصله مریم خوږیاڼي راته وایي د ځینو حساسیتونو له امله څېره نشي ښودلی او پر غږ یې راته اکتفا کړې. خیاطي په افغاني ټولنه کې تر ډېره پر نالوستو نجونو او ښځو پورې محدوده وه، خو اوس د نجونو پر زده کړو د بندیز وروسته یې دا پوله له منځه تللې ده. د مریم پر تن د سپینې چپنې او لاسونو کې یې د طبي توکو پر ځای اوس د ګنډلو ستن او د جامو ګنډلو ماشین سرغ دی چې په خبره یې ځان یې پرې بوخت ساتلی دی. آیا اسلام جواز نه دی راکړی؟ آیا افغانیت اجازه نه ده راکړې چې موږ زده کړې نه کوو او دا حق له موږ څخه واخیستل شي؟ او آیا دا مناسبه ښکاري چې یو پاکستاني ډاکټر د افغانو خویندو علاج وکړي او درملنه وکړي؟ او که دا مناسبه ده چې افغانو نجونو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې شي، د پوهنتون دروازې خلاصې شي تر څو د افغانو خویندو درملنه او علاج وکړي؟ نږدې 2 کاله کېږي چې د نجونو پر مخ د 2م ټولګي پورته ښوونځي او شاوخوا 8 میاشتې کېږي چې پوهنتونونه یې هم تړل شوي دي. اسلامي امارت وایي د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او دوی ته پر ځانګړي میکانیزم کار کوي، خو د 23 میاشتو په تېرېدو سره نه د یاد میکانیزم په اړه خبر شته او نه د پرمختګ په اړه جزئیات رسنیز شوي دي.